کله چې ژوند در باندې سختېدو، زړه دې راتنګېدو، حالات در باندې سختېدل، دا یوه خبره ذهن کې راوله او دا ځان ته داسې یو قاعده وټاکه چې هر کله ستونزو سره مخ کېږي ځان وروسته پاتې احساسې او ځان ځوری په دې چې هېڅ څه در نشته د ژوند کې وروسته پاتې. دا خبره همیشه ذهن کې راوله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحیم. که تاسې د الله پاک د ټول نعمتونه وشمارئ نه یې شئ شمارلی. ان الله لغفور رحیم، بشک الله پاک ډېر غفور او مهربان رب دی. هغه کور چې ته لرې د ډېرو بې کوره انسانانو، د ډېرو هغه کسانو چې سرپناه نه لري، دا یې ارمان دی. هغه صحت او روغتیا چې ته لرې د ډېرو ناروغانو هیله او تمه ده چې دغسې روغ بدن او دغسې خوشحاله واوسي. هغه مسکا چې ته په شونډو یې لرې د ډېرو هغو انسانانو ارمان هیله او تمه ده چې له ډېر وخته راهیسې خفه دي او په شونډو یې مسکا نه ده راغلې. هغه کاروبار او وظیفه چې ته لرې د ډېرو بېکارو او بې وظیفو خلکو ارمان دی. او بالاخره دغه حالت چې ته اوس لرې دا د شکر مستحق دی. ډېر انسانان د ارمان کوي چې کاشکې دغسې حالت یې لرلی، خو ته پرې ناشکري کوې. د هغه چا په شان مه اوسه چې ټول عمر په دې ډار باندې ژوند کوي چې له ستونزو سره مخامخ نشي، د فلاني په شان شي، داسې حالت ولري، دا ولري، اخر کې هر څه ترې پاتې او دی ځي. هر څه ترې پاتې او دی ځي.